قدرمن دوستانو ستړي مشئ. په دې ویډیو کې به موږ تاسې فوټو یا لرې راتلونکي زده کوو، خو مخکې له هغه نه زه تاسو سره دوه خبرې لرم. زمونږ په سوشل میډیا باندې چې کومې خپرونې خپرو د جرمني ژبې، یوازینۍ موخه یې دا ده چې تاسو سره مرسته وکړو ترڅو تاسې پرمختګ وکړئ. د جرمني ژبې زده کول ستاسې په ژوند کې له مځکې تر اسمانه تغییر راوستلی سي. د ښه کار فرصتونه، د ښه اوسبیلډونګ، د ښه تحصیل او ورځنی ژوند مو درته اسانه کولی سي. د دې لپاره چې زموږ خپرونې تاسو ته نور هم ګټورې تمامې سي، تاسو یو کار وکړئ. د کمنټ په برخه کې موږ یو سوال پوښتنه کړې، هغې سوال ته ځواب راکړئ او راته ولیکئ چې څومره وخت کېږي په جرمني کې ژوند کوئ. دومه دا چې د دغه خپرونو چمتو کولو لپاره موږ ستاسې حمایت ته هرومرو اړتیا لرو. نو له هرې رسنۍ نه چې دغه خپرونه ګورئ، حتما د لایک او د فالو بټن مو له یاده ونه وځي. راځئ چې خپل درس ته ورسو. فوټو لرې راتلونکي ته وایي. داسې عمل ښکاره کوي چې په راتلونکي کې به ترسره شوی، لکه Ich werde bis 8 Uhr angekommen sein. زه به تر 8 بجو رارسېدلی یم. یا Er wird den Zug verpasst haben. هغه به ټرین له لاسه ورکړی. سټرکچر یې په دې ډول ده چې د werden فعل ګردان کېږي، په آخر کې partizip 2 له haben یا هم sein سره راځي. هغه فعلونه چې موقعیت یا د حالت تغییر ښکاره کوي، هغو سره sein او له نورو سره haben راځي. د werden فعل بیا په دې ډول باندې ګردان کېږي. Ich werde gegangen sein. زه به تللی یم. Du wirst gegangen sein. ته به تللی یې. په همدې ډول باندې Er wird gegangen sein. Wir werden gegangen sein. Ihr werdet gegangen sein. Sie werden gegangen sein. دا زمانه په حقیقت کې دوه ځایونو کې کارول کېږي. لومړی داسې یو عمل ښکاره کوي چې مخکې له یو معین وخت څخه به ترسره شوی وي، لکه Wir werden die ganze Pizza aufgegessen haben, bis du kommst. موږ به ټوله پیزا خوړلي تر څو چې ته راځې. یا مثلا د یو ترسره شوي عمل په اړه ګمان کولو لپاره هم کارول کېږي. لکه زه تاته ووایم چې فلانی کورس خلاص که خو ډېر خفه ښکارېده، خوشحاله نه و. ته به راته څه وایې؟ Er wird die Prüfung nicht bestanden haben. امتحان کې به نه یې کامیابه سوی.